نن د لوی کور د افغانستان د ازادۍ د مناوهلو ورځ منځلې کیږي. 19 اگست 1919 کې افغانستان آزاد کړی شوی و. راځئ چې نن په دې باندې خبرې اترې وکړو چې د لوی کور افغانستان په ازادۍ کې د چا ډېره زیاته قرباني وه. غازي امان الله خان څوک و؟ غازي امان الله خان د لوی کور افغانستان په تاریخ کې یو ډېر لوی نوم لري. غازي امان الله خان په 18 جون په 1892 کې په پغمان کابل افغانستان کې زیږېدلی و او د پلار نوم یې امیر حبیب الله خان و. غازي امان الله خان د پلار امیر حبیب الله په کال 1919 کې ووژلی شو. له دغې وړاندې بیا غازي امان الله خان د لوی کور افغانستان باچا جوړ کړی شو. غازي امان الله خان په 1919 د دریم افغان انګریزانو جنگ مشري حاصله کړه. له دغې جنگ بریا لوی کور افغانستان واخیستله. په دغې مشرۍ کې غازي امان الله خان په افغانستان کې د هلکانو او د جینکو سکولونو پرانستیا وشوله. غازي امان الله خان د نړۍ ګڼ هیوادونو ته سفر وکړو. ترکیه، فرانس، جرمني. په دغه هیله چې دغه وطنونه هیوادونه خپلې تجربې افغانستان ته راوړي. غازي امان الله په 25 اپریل په 1960 کې په ایټالیا روم ښار کې وفات کړی شو. وروستو کابل جلال آباد ښار ته ولسوالۍ ته د غازي امان الله په ماڼۍ کې خاورو ته وسپارلی شو. نو د لوی کور د افغانستان په ازادۍ کې د غازي امان الله ډېر زیات کردار او بیا د هغوی پلار امیر حبیب الله. نو نن 19 اگست 1919 د افغانستان ازادېدو ورځ وه. نن 19 اگست دی. ټول لوی لر او بر افغان ته دې دغه ازادي ډېره ډېره مبارک شي. ډېره زیاته مننه. والسلام.